بسم الله الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده، یو سړی د جنابت غسل کوي، د بدن څه حصه وچه پاته سوله، اوبه ختم سولې، و د دا سړي دپاره څه کول پکار دي؟ نور اوبه هم نشته، اکثره حصه د بدن نه پرېولې، د لږ حصه پاته سوې. نجم الفتاوا جلد نمبر 2 صفحه نمبر 98 هغه لیکلي دي که چیرې پرې چا باندې غسل فرض سي نو د هغه دپاره دا ضروري ده چې د بدن ټوله حصه پرې وي. که چیرې د یو ویښته برابر هم ځای وچ پاته سي نو غسل نه صحیح کیږي. ها که چیرې غسل کولو په وخت کې اوبه ختم سي، نور اوبه دی نسي پیدا کولی، نو دی تیموم وي، او بیا چې کله اوبه پیدا کړي هغه وچ ځای باندې دې اوبه واچوي. د ټوله غسل ضرورت نشته، هغه وچ ځای باندې اوبه واچوه، بس تا غسل وسو. په حواله سره د فتاوا هندیه جلد نمبر 1 صفحه نمبر 29، دغه رنګه شامي جلد نمبر 1 صفحه نمبر 255. دغه رنګه یو څوک غسل کوي، یو ځای وچ ځای پاته سو، د بنې راووتې، هغه وچ ځای ولیدي، نو بس صرف هغه وچ ځای دې پرې وي، بس غسل صحیح سو. ټوله بدن پرېول ضروري نه دی. دوباره والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.